بېداغه کیله. عابد جان د افغانستان یو ډیر شتمن سړی و. هغه دومره مالدار و چې د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د شنو باغچو، لامبو حوزونو، د ټینس میدانونو او ګراژونو لرونکي لوی کورونه درلودل. خو د شتمنو خلکو په اړه د عام تصور خلاف هغه یو ډیر نیک انسان و. هغه له خلکو سره خیانت نه کاوه، دروغ نه ویل او هیڅ کله یې غیر عادلانه معامله نه کوله. هغه په صدقه او خیرات کې هم ډیر زیاتې پیسې ورکولې. عابد جان یوازې یوه لور لرله چې نوم یې اسما و. د دې امله چې هغه یې یوازینی اولاد و، نو د پلار او نورو ټولو لخوا ورته ډیره توجه کېدله. کله ناکله ډیره مینه او پاملرنه ماشومان خرابوي، خو د عابد جان لور اسما داسې نه وه. هغه هم د خپل پلار په څېر له نورو سره ډیره ښه او مهربانه وه. اسما یوه ډیره پاکه او سوتره نجلۍ وه. هغه ډیره پرهیزګاره وه، 5 وخته لمونځ یې کاوه او هره ورځ به یې د قرآن کریم تلاوت کاوه. د اسما په اړه تر ټولو غوره خبره دا وه چې هغې هیڅکله د خوړو په اړه ناندرۍ نه وهلې. که څه هم پلار یې عابد جان دومره وس درلود چې هغې ته هره ورځ 3 وخته تر ټولو خوندور خواړه برابر کړي، خو هغې به پرته له دې چې تندی ترې وکړي سبزیجات او ایښول شوي خواړه هم خوړل. هغې به د هر ډول خوړو لپاره چې ترلاسه کول به یې د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوه او ویل به میلیونونه داسې خلک شته چې هیڅ نه لري چې ویې خوري او د شپې وږي ویده کېږي. خو دلته یوه وړه ستونزه وه. دا چې اسما کې داسې کومه ستونزه شتون لري، دا به په راتلونکو برخو کې واورئ. موږ سره پاتې شئ، زموږ نورې برخې هم مه هېروئ.